ستاسو دې پوښتنې متعلق چې دا کشاله به په کومو ملکونو اغیز وکړي که جنگ لوی شي په سیمه کې اغیز یې په ټولو باندې ده ځکه چې افغانستان او پاکستان باندې خو مستقیما اغیزه ده په ایران باندې اغیزه کوي او هندوستان هم پکې را داخليږي بنان د تاثیرات به لوی د بچولو لپاره فکر نکوم چې څوک راشي مداخله وکړي ټرمپ وایي چې زه دا جنگ ودروم خو د دې جنگ تر شا امریکا په خپل ده امریکا پاکستان ته ضیفول غواړي امریکا لګیا ده دلته سرمایه گذاري پنګونه کړې ده چې دا پاکستان باید ووال شي هم د لپاره هندوستان ته د اشاره ورکړي چې د افغانستان سره ودرېږي او د افغانستان تر شا ملاتړ وکړي یعنی دا اوس فعلا چې هندوستان ته تاسو تر څنګ ولاړ دی دا په خپل نه دی تاسو کته چې الته افغانستان سره دا ودرېد الته امریکا ولاړه د پاکستان سره ده اما قرارداد دفاعي چا سره وتړه هندوستان سره وتړه دا د خپل ښکارا کوي چې امریکا د دوی سره لګیا د لوبه کې اصلي لوبه بل ده هغه ده چې د سیمه کې بدا کیږي پاکستان به وهل کیږي ځکه د پاکستان په وهلو کې د امریکای لوی اهداف دي یو دا د اسرائیل غوښتنه چې د اتوم باید ختم شي دویم د امریکای غوښتنه ده چې چین اقتصادي قدرت نشي د گوادر نه باید تیر نشي گوادر باید د دوی د لاس نه ووځي نو یو لوی 15% د اقتصادي کمربند ملا ماتي او دا د امریکا لپاره یو لوی کامیابی ده که چېرته پاکستان پکې د منځ ځي او هغه ماتیږي دا هغه لپاره لوی کامیابی ده نو هغه په څه باندې راشي د اخلاصون لپاره خصوص نه راځي خو دومره تاسو ویم چې د جنگ لپاره د ورکولو د تسلیحاتو لپاره شاید څو مملکت هم استراشي او د افغانستان ته فکر کوم چې روسیا ایران او هندوستان دا به بالکل مستقیما اسلحه کومک کوي او که چین هم په دې پوه شي چې د درکې چې دغه کوم سرمایه گذاري کړي دغه محفوظه نه ده او دا شی چې دی غواړي چې په فرضاً پاکستان کمربند خپل تیر کړي نو هغه به حتما د افغانستان د دفاع لپاره راځي چې د واخان د لار نه بیا دا کمربند تیر کړي نو د واخان د لار نه که بیا تیري بیا د هغې لپاره دلته افغانستان باندې کې سرمایه گذاري ورته بیا په کار ده او سرمایه گذاري هم دا ده چې افغانستان سره به تسلیحاتي کومکونه کوي تر څو ده کوي او په دې متعلق تاسو ډېر زیات پروپاګندونه اورئ تاسو داسې شنونکي دي چې ځان ته سیاسیون وایي هغې په نظر باندې افغانستان خرابېږي افغانستان تجزیه کېږي افغانستان دا د پاکستان د استخباراتو خبرې دي او دا هغې کوي یا خو دا د چې پیسې اخیستې دي یا دا د چې ډېر نادان او احمق دي چې دا خبرې کوي کنه خبره اخواته نه ده روانه که چېرته خبره اخواته روانه بیا امریکې هندوستان ته دا اشاره نه ورکوله چې افغانستان سره ودرېږي دا اشاره ورکول معنا د ده چې افغانستان کې دغه ثبات دی غواړي همدا نظام غواړي او پاکستان بې ثباتي غواړي نو د لپاره هندوستان به راځي دلته به مرسته کوي تا ته به تیارې میزایل هر څه درکوي او پاکستان به وهل کېږي پاکستان د اسلامي امارت سره دغه نه لري ستونزه د هغې د افغانستان د موجودیت او د قوت سره ده که یو قوي افغانستان جوړېږي د سره پاکستان مشکل لري همده لپاره نه تنها چې د استاد طالبانو سره دی ده کوي آیا دا مجاهدین هم په پاکستان کې نه وو همدغې ځینې لار نه ړل د دوی سره د هغې نظام هم تضیفه کړ ویې بدنام یې کړل د امریکا د نه پیسې اخیستلې د جمهوریت غني او کرزی ونه وهل همدې پاکستان نو د دې نه ښکاره ده چې پاکستان د ټولو سره ستونزه لري او هغې ستونزه همدا ده چې تر څو دلته یو قوي حکومت نه اوسي ځکه چې د قوي حکومت په موجودیت کې پښتانه ودرېږي خپله سیمه غواړي او دا پاکستان د منځه ځي نو هغه د خپل د بقا لپاره ستا بې ثباتي غواړي ستا وهل غواړي او تا ته مشکل جوړول غواړي او په دې کې ښکاره خبر ده چې هغه تا بدناموي تا ترهګر معرفي کوي ستا په خلاف همدا اوس همدا اوس دی دا چې کومه حمله وکړله په قندهار کې حمله دوی په خپله وکړله او داسې میډیا یې کېناستله ویل چې مذاکرات لا شروع نه و افغانستان په موږ حمله وکړه او موږ ځوابي برید کړی دی دا د هماغه د اسرائیلو خبره ده چې اسرائیل وایي چې حماس په ما حمله وکړه زه ځکه بمبارد کوم حماس هر څه چغې وایي چې ما قرارداد نه دی مات کړی ما برید نه دی کړی او هغه وایي چې زه حاضر یم انتقال د قدرت هم وکړم قدرت وسپارم دی بیا هم پې بریدونه کوي هلته هغه اسرائیل دروغ وایي دلته دا اسرائیل دروغ وایي دواړه دروغ وایي افغانان په صداقت سره تللي دي په میز ناست دي ځکه په میز کې د افغانستان د هیئت لاس بره دی کامیاب دی او دی
په دې پوی دي چې د دې شي کې ناکامي ده د تهمت وای راځي برید کوي ترڅو وبخړی کی مایي ونیسي او جنگ لوی کی ځکه چې جنگ ونه کې هغه پیسې امریکا ورته نه ورکي د پیسې د جنگ اخلي چې بې ثباتی په سیمه کې را پیدا کی د منطقه کې او پاکستان بې ثباته کیږي د کې د منځ زی دا مثلا خپل پاکستان ته د خدا احمقان په دې نه پیږي چې دا دام د دوی د منځ وړلو لپاره دی دا د افغانستان د منځ وړلو لپاره نه دی که د افغانستان د منځ وړلو لپاره وای بیا هندوستان دلته نه راتله بیا روسیې تا شاته نه ودرېده بیا ایران نه ودرېده بیا چین نه ودرېده نو دا ټول علایم د دې دي چې افغانستان بې ثباتۍ خواته نه ځي افغانستان لوی افغانستان جوړیږي د منځه چې ځي هغه پاکستان دی او پاکستان به د قیمت ادا کوي نن یې که سبا قیام پکې شوی دی اردوی ضعیفه شوې ده او مملکت یې د ټوټې کېدو خطر روان دی مننه